په ژوند کې دغه څلور خبرې هیڅ کله مه پرېږده، کنې ناکامه بسې دنیا کې هم او آخرت کې هم. یعنی د دنیا او د آخرت کامیابی په دې څلور خبرو کې ده. اوله خبر، هیڅ کله دعا مه پرېږده، همیشه دعا غواړه. که څه هم ستا په زړه کې دا سوچ راځي چې یاره د دعا نه قبلیږي، خو بیا هم دعا کول مه پرېږده. که چېرته دعا کول پرېږدې نو الله به تا محرومه کړي، ځکه الله په قرآن کریم فرمایي چې فدعوني استجب لکم، تاسې ما نه وغواړئ زه ستاسو دعا قبلوم. او دویم، د الله ذکر مه پرېږده، هر وخت د الله ذکر کوه، ځکه الله فرمایي چې فذکروني اذکرکم، تاسې ما یاد کړئ زه تاسې یادوم. که چیرې ته د الله ذکر کوې نو ته به د الله چې کوم مقرب خلک دي، خوش خلک دي، په هغه کې به ته شمار کړل سي. که چیرته د الله ذکر نه کوې نو الله رب العزت به تا د هغه خلکو د لیست څخه وباسي چې کوم خلک والا ته نږدې دي، مقرب دي، الله به تا د هغه څخه محرومه کړي. او دریم، هیڅکله ناشکري مه کوه، هر وخت شکر ادا کوه. که چیرته ناشکري کوې الله رب العزت به تا څخه نعمتونه ټول کړي، چې کوم نعمتونه الله تا باندې کړي دي هغه نعمت به درڅخه واخلي. ځکه الله فرمایي قرآن کریم کې چې لئن شکرتم لازیدنکم، که چیرته تاسې شکر ادا کوئ زه نور هم زیادتي درکوم، نور هم اضافه درکوم. او څلورم شی، استغفار مه پرېږده. که غواړئ چې د الله د عذاب څخه محفوظه پاتې سئ نو استغفار غواړه، ځکه الله فرمایي چې فاستغفروا ربکم،